السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې په دا ذکر کې ولې لازم دي شیخ او مرشد سره بیعت کول، پیر سره بیعت کول؟ محترمه، یو ذکر کول دي، یو په مریدي کې کول دي. یو ذکر که سړی دغه کوي پر هغه باندې ثواب مرتب دی، خو دلته کم حضور او هغه کم اخلاص او کم ادب هغه نشي راکلی. بار بار مو درته ویلي تاسې به راولي زموږ په عذابوي په دغه متعلق باندې. خو دغه طریقات یو مدرسه ده د باطن چې د انسان د باطن تسبیح ورکوي. لکه یو څوک چې ملا کېږي د مور په نس کې نه یې ملا، چې را پیدا سي ماشوم وي، بیا چې لږ راغټ سي پلار یې یو مسجد و مدرسې ته ورواچوي، بیا کلونه سبقان وایي، بیا له هغه څخه بعد عالم راوځي، مفتي راوځي، قاضي راوځي، حافظ د قرآن راوځي، قاري راوځي. نه د مور له بغله سره څوک ملا سوی دی، نه د پلار په غېږ کې څوک ملا سوی دی. دا خپل استادان لري، خپلې مدرسې لري. دغه رنګه باطني مدرسې هغه خانقاوې دي، د هغو استادان دغه پیران مبارکان دي. که یو څوک غواړي چې زه دې د متقیانو څخه سم، د متقیانو مقام دې پیدا کم، ولی الله دې سم، او د اسرارو خاوند دې سم، په عبادت کې دې خوند پیدا کم، په عبادت کې لذت خوند پیدا کم، د عبادت اهمیت پیدا کم، د ریا څخه ځان خلاص کم، د خودبینۍ څخه ځان خلاص کم، د حسد څخه ځان خلاص کم. طریقت نور هیڅ نه دی محترمینو، نه دا نوې خبره ده. طریقت ځان در پېژني چې ته یې څوک. په ټوله مخلوق کې به تر ځان بد څوک نه وینې که په طریقت کې سوې. که په طریقت کې سوې تر ټوله مخلوق کې به ځان بد درته معلومېږي. زه خو ډېر ګناهګار یم. لکه عمر بن خطاب رضی مبارک په مخ کې چې به د منافقینو ذکر وسو، ده به حذیفه رضی مبارک ته سر ورزندې کولی. حذیفه زه خو به نه یم منافق. پر ځان نه اعتماد، پر خپل عبادت نه اعتماد، پر خپل کړو وړو نه اعتماد، عاجز. تصوف دغه طریقت دغه معنا ده. نو علماء کرام وایي الذکر بې شیخه بې پیره کول ثواب پر مرتب دی، خو لیکن هغه مقاماتو ته سړی نسي رسېدلی. کله کله سړي ته ریا په ګډه سي، بس باره ریاګر سي، کار څه کوي باره دی وایي خلک به مې ښه بولي، او چې څوک هغه عبادت نه کوي، چا ده یې کوي، پر هغه باندې باره د بدو ګمان هم کوي. وایي دا ولې عبادتونه نه کوي؟ لیدلي مو دي ډېر خلک مو دي څو ورځې اشراق لمونځ کوي، په ګرد کلي باندې سترګې برګې نیولي. وایي دا بې دینه د اشراق لمونځ وایي نه کوي، هغه نو اخر ته هم پرېږدي. او چې مرید یې هغه خپل بار له اوږو سپکوي، په بل چا کار نه لري، چا پلانکی ولې نه کوي، دوه یې ورته کوي. نو بې شیخ و بې پیره طاعت په عبادت کې هغه ریا راځي ډېر، الا ماشاء الله ما سوا له خلقو چې د الله جل جلاله فضل ورباندې وسي. ځکه امام شعراني رحمت الله علیه مبارک وایي علم کله کله سړی له دې شیانو څخه خلاص کړي چې طریقت نه وي ورسره. هغه نه وایي شاذ نادر پېښېږي، یو عالم علماو ته لا ضرورت شته چې د مرشد کامل تر بیعت لاندې خپل ژوند، خپلو افکارو، خپل زندګي ته هغه ترقي ورکړي. اوس مثلا پیر هغه څوک دی چې د ولایت مقام پیدا کړی دی، د نفس علاج، د نفس تزکیه، د باطن تزکیه، د ریا له دې ټولو شیانو څخه هغه مقام ته رسېدلی. مثلا یو استاد دی، پروفیسر دی، اوس دیوبندي مولوي صاحب دی، ما ته بې نو څوک راشي، نو خو زه پر منبر ناست یم، عوام ته لاس غورځوم، عوام خو نسي راته ویلی چې په تا کې دغه خلا ده. ظاهره خو مې ښه سپین کالي دي، ښه سپین پاج دی، عینکې پر سترګو، ښه لوکس چې خلک به مې وویني هغه چې وایي دا له اسمانه څخه یو فرشته ده راغلې ده. خو زه چې پیر ته ورسم هغه زما نکات را په ګوته کړي، زما نکات چې دا کار کې در پکښې دي، دا کار کې در پکښې دي، دا کار کې در پکښې دي، ما خپله په ځان سر خلاص. نو پیر هغه سړي ته باطني شیان ورښیي، باطني تربیه د سړي کوي.
نو چې بې طریقت بې مردي نو داسې به ځین جوړ سي وایي تبلیغي په مسجد کې تهجد لمونځ کوه باره په دعا کې لخته دا ټول خلک به دې زه په لمانځه درته ولاړ یم ته مې نو ولې نه اولوځه باره دستي د اولتن هوا ځینو چې کچ کې الوتی وایي دا اولتن که سړی مرید سي بیا د اولتنه سي بیا بد کېږي بیا چې څونه له خلکو ګوښه کېږي څونه له خلکو ورو کېږي څونه یې خلک نه وپېژني اوس ډېر ځله ما داسې خلک ملګري مو لیدلي دي دا ښه خوند ورکوي چې تشهیر یې وسي شهرت یې وسي په یو نه چې ځان مشهوره کوي په هغه ډول باندې دوی غواړي چې ځان مشهوره کړي خو موږ بیا له شهرته بد وړو چې په یو نه موږ مشهوره کېږو له هغه ځای څخه موږ ځان را کنټرولوو دا نور یو شی نشته صرف د طریقت برکت او د هغه اثر دی شیخ یوسف بن اسماعیل النبهاني رحمة الله علیه مبارک په سعادة الدارین صفحه 107 دې ته پر وضاحت ورکړی دی نو راځي هغه ته سترګې ورښکاره کړو نو خپله به د څو په حقیقت را معلوم شي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته